د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې تر راتلونکو څو ورځو به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پای ته ورسیږي. د صنعتکارانو ټولنه وایي له دې وروسته به مو په خپل هیواد کې د تولیدي توکو ماشینونه جوړیږي چې تازه تېره ورځ د پاک افغان په نوم د ماشینونو تولیدي ورکشاپ پرانیستل شو. د افغانستان بانک ویان د ملي رادیو تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د امریکا د خزانې له وزارت مو له 14 څخه تر 20 نمبر پورې عمومي جوازونه ترلاسه کړي او اوس مهال د هیواد سوداګریز بانکونه کولی شي چې له نړیوالو هیوادونو سره په ځینو برخو کې سوداګري ولري. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې په جنین ښار کې د اسرایلي ځواکونو ظالمانه برید په کلکو ټکو وغانده. یاد وزارت وایي د اسرایلي ځواکونو له لوري په مظلومو فلسطینیانو دغه ډول بشرضد کړنې له نړیوالو اسلامي او انساني قوانینو څخه ښکاره سرغړونه او د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپارول دي. د کورنیو چارو وزارت وایي خوست کې د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز کې د طارق ابن زیاد ټولي 50 تنو منصوبینو 2 میاشتني مسلکي زده کړې بشپړې کړې. په دغه مراسمو کې د خوست ولایت مرستیال والي فارغ منصوبینو ته وویل چې د اخلاص او تقوا لار وټاکئ او په هر وخت کې خپلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کړئ. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې د پام وړ ټیټې شوي. حال دا چې په تېرو وختونو کې به د اختر په نږدې کېدو سره نرخونه په بېساري ډول لوړېدل. د تیر ادارې په ولسي جرګه کې د کوچیانو وکیل حبیب الرحمن افغان د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې هیواد ته راستون شو.